د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اجتنبوا السبع الموبقات، تاسو ځان د هغه شیزونو نه وساتئ چې بنده هغه هلاکوي، د هلاکېدونکي شیزونو نه ځان وساتئ. تپوس شو یا رسول الله هغه مهلکات څه شیزونه دي؟ هغه شیزونه چې بنده هلاکوي دا څه دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل د الله تبارک وتعالی سره څوک شریک مه جوړوئ، جادو مه کوئ او په ناحقه باندې قتل مه کوئ، دغه رنګې سود مه خورئ، د سود نه ځان ساتئ، د یتیم مال خوړل دا په مهلکاتو کې، د جهاد د میدان نه تښتېدل، په پاک دامنه زنانو باندې مؤمنانې زنانه دي مؤمنات، هغه زنانه چې پاک دامنه دي مؤمنانې زنانه دي، د ځان نه بې خبره دي په هغوی باندې تهمتونه د بدکارۍ منع کول. د دې اووه قسمه شیزونو نه ځان وساتئ، د هغه اووه شیزونه دي چې بنده په دې سره هلاکي. الله تعالی دې زموږ د ټولو حفاظت